نجيبه فیس ولې په دې سره دوبي کې روژو ته مخه کړې ده؟ حقیقت یې اوس معلوم شو. نوموتې پښتنه هنرمنده نجيبه فیس وایي چې د افغانستان د سولې لپاره یې په دې سره دوبي کې روژې نیولې دي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې خلک هر څه فکر کوي هغه د هغوی کار دی، خو هغې په دې سره دوبي کې د افغانستان د سولې لپاره روژې نیولې دي او هیله منه ده چې دا ارمان به یې هم په ژوند کې یوه ورځ پوره شي چې په سوله ییز افغانستان کې ساه واخلي. نجيبه فیس لیکي تاسو چې هر څه فکر کوئ هغه ستاسو کار دی، خو ما په دې سره دوبي کې روژې یوازې د افغانستان د سولې لپاره نیولې دي. امید لرم چې د ارمان به مې په ژوند پوره شي او یوه ورځ به په سوله ییز افغانستان کې ساه واخلم. نجيبه فیس چې په تېره روژې میاشت کې په لومړي ځل اعتکاف ته هم ناسته وه، ویلي یو چې هغه به له اختر وروسته له خپلو مینوالو سره مخامخ کیږي ځکه چې په لومړي ځل اعتکاف ته کیني او غواړي چې د روژې په دې میاشت کې عبادت وکړي. درنو لیدونکو ډیره مننه چې دا ویډیو م تر اخره ولیدله. که په دې اړه تاسو هم کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. د لا ډیرو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ. تل دې وي افغانستان، ژوندی دې وي افغانستان.